خور سوال کړی دی د ماهواري بیمارۍ په باره کې او دا مسایل چې دي د دې حیض ده د ماهوارۍ ده او د میاشتې د بیماري چې راځي په زنانو دا هغه مسایل دي چې یعنې علما دې باره کې وایي چې دا ښه ګران مسایل دي کوشش دا پکار دی د مؤمن دپاره چې د خپل دین نه ځان خبر کړي د دې مسایلو نه زنانو له هم ځان خبرول پکار دي مسلمانانو عام نارینو له هم ځان خبرول پکار دي ولې نارینه ته څه ضرورت دی خپلو بیبیانو ته ویې ښایي بس دغه ضرورت دی بس په ګناه کې واقع نشي بارک الله فیک چې دې ته خو پته ولګي که نه چې دې ټیم کې د ښځې سره نزدېکت صحیح دی که نه دی صحیح که وکم نو سبی سبنی چې دی خو خبرې که نه دا مسایل زموږ په ملکونو کې په کتابونو کې پاتې شوي دي او یې په مدرسو کې بیانوي او بهر به په جومات کې نه بیانوي ولې وی دا جی باریک دي دا باریک څه ته وایي باریک څه مطلب دی تاسو پوه دي باریک تاسو د باریک ټکي نه دی ویلي نو باریک څه مطلب شو نازکی حساس مسئله دی دا یو مطلب دی څه شي حساس دی څه چلوي او په دې کور کې چې دا ډیش پروت دی دا حساس نه دی دا د انډیا دا ډمان چې ګډیږي را ګډیږي پکې او د انګریزان پکې کته بری کېږي او د پښتنو دا ډمان دا حساس نه دی دا ټیک ټاک دا فیسبوک دا یوټیوب چې راواړی ګوري دا ښځې ګوري دا حساس نه دی دا په دې بازارونو کې چې د ښځو کم حال دی راشه وګوره دا حساس نه دی دا د زنانو چې کومې فیشن راوتي دي کومه بې حیایي خورېږي دا حساس نه دی خو که چېرته یو عالم خبره شروع کړي د حیض مسله بیانوي یا د زنانه بردي باریکو مسلې راواغستې وي دته بیا دلته باریک رایت شي دا زما په مخ کې دې څوک وایي چې دا باریک مسلې دي زه ورله سم جواب ورکړو خو چې وایي هلته غریبانان اکثر مولیان د کلیوالو ته ناستي که نه د کلي چې کوم خلک هغوی زمونږ ملا دی زمونږ ملا څه مطلب دی بس زمونږ په لاس کې وایي چې هغوی د دې څه وګوري مولوي صاحب بیا مسله بدلوي اکثر خو ته معلوم هم دی ځکه چې دا راته یو فایدې ذکر کړه هر محراب کې ودرېدونکی ور عالم نه وي دا خو جومات دی کله به قاري مخکې کېږي کله به نیمچه قاري مخکې کېږي کله به هسې بناوټي قاري مخکې کېږي کله به یو عام سړی مخکې کېږي نو ته به ټولو ته څه عالم به ورته عالم چا ته وایي چې په قرآن او حدیث پوه هر محراب کې ودرېدونکی په قرآن او حدیث باندې پوه نه دا بدګماني نه ده حقیقت دی دا واړه واړه جوماتونه چې که نه او یا دا واړه واړه قاریان چې په دې کلیو کې دا ګورې مولیان نه وي دوی غریبانو ته هم اکثر یو څو صورتونه یې د قاري هم پوره نه وي یو څو صورتونه ورته یاد وي بس دغه د جمعې خطبه اکثر هغه هم د کتاب نه کوي او یا که د کتاب نه کوي بس یو دوه درې خبرې یادې کړي په مخ یې وایي هغه یې دومره ویلي چې هغه ورته سمه یاده شوي او دا خبره زه د سلفي او د غیر سلفي هم نه کوم دا زه ټولو باره کې وایم دا هم نه چې یو سړي باندې نوم د سلفیت پروت دی دی به مولای غټ خبره د علم ده که سلفي دی او که غیر سلفي دی چې علم یې نه کړی که نه او د علماو سره نه پاتې شوی او بیا د علم په دې میدان کې وروسته بیا نه پاتې شوی دی په مسلو نه پوهېږي دا مسایل چې کوم دي دا
زمونږ دا خویندې اکثر زمونږ نه تپوس کوي دا ګورې نه ورځي ابوالله ډېرو له نه ورځي او دا پیچیده مسایل دي ګران مسایل دي یعنې ښه تکړه تکړه علما چې کله فقه مسایل بیانوي او د کتاب یا باب الحیض او یا نفاس او دې ته راورسي نو دا وایي ډېر ګران مسایل دي نو دا هغوی به بې څه پوه شي نو د هغه سره ښکلې خبره بیا څه ده دا جوی حساس مسئلې دي مزه شوه مولوي صاحب پکې د بیان نه څه شو خلاص شو دلیل سره باریک دي بعضوی صورت النور مه بیانوه الله اکبر یعنې خلکو د عقل ته ظاهرا اوس د الله کتاب ښه صورت النور په سپیکر کې مه بیانوه حالانکه صورت النور نه صورت یوسف صورت یوسف صورت نور او دا صورت احزاب بعض آیتونه صورت النساء زه خو یم چې دا خو سم بیان شي چې پته ولګي د شرعي پردې د حیا د عزت د ستو نو بعض دا مه بیانوه حیران بشي د الله نه خو څوک زیات غیرتي نشته که بیا په الله پسې د پیغمبر نه زیات څوک غیرتي شته نشته چې هغوی بیانې کړي دي نو موږ څوک یو بلکې اوس د سعودي عرب دا علما دي مستقل کتابونه یې لیکلي د زنانو په مسایلو باندې مستقل غوړ کتابونه د زنانو مسایل خو هره مسئلې راغستې او په هغې دلایل ورڅخه خبرې ورته ټول اسانه کړي سوالات جوابات تی کېږي ټول خلک یې اوري په ټي وي په ریډیو ښځو ته ټلیفون کوي دغه شان ډایرکټ یې تپوس کوي پوهه دي د هغوی هغه زنانه هم پوهه دي او د دوی هغه علما هم پوهه دي نو زمونږ خو مولیانو دغه علما بیان کړو اوس دې ښځې له به دا طاقت څوک ورکوي چې تپوس وکړي هغوی د خاوند نه هم نشي کولی خاوند ته هم دا خبرې نشي کولی او که د خاوند نه وکړي نو خاوند غریب پوهېږي هغه ځان له سره خبر شي هغه دغه وایي چې پراټه پخوه سهار او دا کور صفا کوه زما د رونو زما د مور پلار خدمت کوه بس د هغه دغه پکار دي نور د هغه مخکې دې سره کار نشته چې دا به دین خبر ده که نه ده الله پېژني نه پېژني پیغمبر پېژني خو چې کور صفایي او پراټې مزداري او کور کې د خپلوانو خدمت کوي دې مسلو دپاره د مشکات چې زموږ کوم درسونه دي د بلوغ المرام د عمدة الاحکام هغې ته رجوع پکار د طهارت په مسایلو کې هلته ما تفصیلا دا مسلې بیان کړي دي دې خور دا سوال کړی دی ما باندې چې کومه بیماري راځي مخکې به یې په میاشت کې 2 ورځې وه اوس ګډه وډه شوه کله 3 کله 4 بیا په هغې کې مشکل دا دی چې کله وینه یي او کله زیړوالی او خړوالی او کله داسې شي چې میاشت پوره تېره شي او د بیمارۍ په دې ورځو کې صرف زیړوالی او خړوالی بیماري وینه نه وي سوال دا دی کوم وخت کې چې دا زیړوالی او خړوالی وي دې وخت کې به مونځ کوم او که نه روجې به نیسم او که نه او دویم سوال دا دی چې دا کله چې وینې او کله خړوالی زیړوالی نه خړوالی زیړوالی به د صفا حالت حسابېږي که نه دا به هم په حیض کې حسابېږي الجواب حیض د وینه خو معروف وینه د زنانې پېژني هر چې د دې وینې سره د زیړوالی او خړوالی راځي نو د دې احوال دي که دا مسله مختصر یادوي او یاد هم کړه که نه نو ډېرې مسلې په دې سره حل کېدی شي ډېرې مسلې او که زنانو ته دا مسله داسې وښوولی شوه که نه نو د هغوی ژوند به په سکون شي ځکه زنانو ته دا مسله ډېره زیاته راځي مختصر دا مسله داسې یاده کوي چې زنانو باندې چې کوم زیړوالی او خړوالی راځي د هغې 3 احوال دي 3 اقسام دي یو زنانه باندې د میاشتې د بیماري راله وینه ده وینه چې ودرېده نو په وینه پسې زیړوالی او خړوالی شروع شو یا داسې ووایه
په اوله کې زیړوالی او خړوالی او بیا پسې وینه راغله الغرض دا خړوالی او زیړوالی د دې وینې سره څه دی یو ځای دی یا ترې مخکې دی یا ترې وروسته دی خو متصل دی نو دا به حیض شمارلی کېږي دا به څه شمارلی کېږي حیض یعنې لمونځ نشي کولی روجې نشي نیوی خاوند ورسره نشي میلاویدی ځکه چې دا هم حیض دی ولې حیض دی ځکه چې دا د حیض د وینې سره څه دی متصل دی په منځ کې طهر او صفایي نه ده راغلې او دلیل په دې باندې دا دی دا روایت امام بخاري معلقا راوړی دی امام مالک په موطا کې راوړی دی ام علقمه وی كانت النساء كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة وعائشة رضي الله عنها لبا زنانو لوخي را لېږو داسې وړي کوونته کې لوښی او په هغې کې به مالوچ پراته و او په دې مالوچو باندې به زنانه ځان وچ کړی و هغه زیړوالی به پرې لګېدلی و تپوس به یې کوو د عایشې نه چې دې باره کې ته څه وې ګوره هغوی سره دین دومره ښه و او موږ که هر قسمه بې حیایي دې کېږي هغه دې کېږي خو چې د دین مسله راشي نو بیا دې بعضو ته د خپله نام نهاد پښتو را یادې شي او یا هغه غیرت چې څوک یې غیرت ولا منیم نه خو هغه درته بیا رایاد شي دغه ځای کې باقاعده د صحابه کرامو بیبیانو د تابعینو بیبیانو به عایشې له مالوچ کې دغه زیړوالی او خړوالی را لېږو چې ته دې باره کې څه وې موږ څه وکړو مونځ شروع کړو که نه نو هغې به ورته لا تعجلنا تادي مه کوئ د هغه وخته پورې چې تاسو هغه سپینې اوبه نه یې لیدلي چې د هغې سره زنانه ته پته ولګي چې زه اوس پاکه شوم د هغه وخته پورې صبر کوئ دا دلیل دی په دې پورې په دې باندې چې د زیړوالی او خړوالی په څه کې شمار شو په حیض کې ځکه چې څه ورته ووایي وایي صبر کوئ صبر کوئ معنی د څه نه یعنې د مانځه نه د روجو نه خاوند سره د ملاقات نه لا صبر کوئ ها چې کله تاسو ته پته ولګېده او زنانه ته په خپله پته لګي چې زه پاکه شو کله به سپینې اوبه راشي او کله وچه شي نو بیا زنانه ته پته ولګي چې زه صفا شوم هغې ته په خپله پته لګي خو د هغه وخته پورې هغه ورته وایي چې صبر به کوئ نو دا اولنی حال شو دویم حال دا دی یو زنانه د په هغې باندې بیماري راله او بیا پاکه شوه زنانه باندې بیماري راله او بیا څه شوه پاکه شو بالکل یقیني پاکه شو د دې طهر او صفایي نه بعد پې بیا زیړوالی او خړوالی راغی نو دا به هېڅ هم نه شمارلی کېږي دې وخت کې به دا لمونځ هم کوي روجې به هم نیسي او خاوند ورسره ملاقات هم کولی شي او په هغې کې باندې دلیل څه دی امام ابو داود حدیث راوړی د ام عطیه رضی الله عنها وی كنا لا نعد الصفر والكدر بعد الطهر شيئا چې کله به موږ پاکې شو ام عطیه وی نو د پاکوالي نه بعد زیړوالي او خړوالي له به موږ اعتبار نه ورکوو دریم حال دا دی یعنی دې خور دا سوال کړی دی چې کله کله په ما بلکل وینه رانه شي خو د حیض په ورځو کې زیړوالی او خړوالی راځي راجح قول دلته دا دی چې د حیض په ورځو کې چې د زیړوالی او خړوالی راځي اگر که وینه ورسره نه وي دا هم حیض شمارلی کېږي ځکه چې دا ورځې د څه دي ورځې د حیض دي او دا د جمهور العلما قول دی بلکې بعضو خو لا په دې باندې اجماع را نقل کړی د علما نو یو زنانه د په هغې باندې ټوله میاشت وینه رانله خو د هغې چې کومې ورځې دي هغې ته معلوم وي د پاکه ورځو کې زیړوالی راغی او خړوالی دقه زیړوالی او خړوالی به څه حسابېږي دا به حیض حسابېږي والله اعلم